سلامونه ستړي مشئ بیا هم بخیر راغلی په نننۍ ویډیو کې مو تاسو ته یو ډېره ښه موضوع په نظر کې نیولې ده چې څنګه تاسو د خپل کمپیوټر پاسورډ له منځه یوسئ یا هم ستاسو د یوزر پاسورډ له یاده وتی دی هغه له منځه یوسئ لکه دلته چې زه کوم یوزر لرم پروټیکټ دی پاسورډ لري دا پاسورډ ستاسو له یاده وځي دلته ورته موږ کوم اپشن نه لرو چې موږ هغه پاسورډ ریموو کړو یو اپشن لرو چینج پاسورډ اما ریموو په نامه شی نشته څنګه دا پاسورډ له منځه یوسو او معلومات په خپل ځای پاتې شي نو تاسو به یو سافټویر انسټال کړئ د لیزو سافټ په نامه یو سافټویر دی دا سافټویر زه له ځانه سره دلته لرم په سافټویرو کې کولی شئ تاسو له انټرنیټ یې ډاونلوډ کړئ ګوګل کې دا نوم ورته ولیکئ دې ته ورته نور سافټویر ډېر شته چې دا کار مخته وړي خو کوم سافټویر چې زه تاسو ته کاروم هغه د لیزو سافټ په نامه دی دا سافټویر به انسټال کړئ وروسته له هغې به فلاش له کمپیوټر سره وصل کړئ بیا به دلته موږ فلاش وصل کړه فلاش به یو ځل زه فارمټ کړم د دې په خاطر کوم معلومات پکې باید پاک شي او تاسو معلومات مه اچوئ په فلاش کې فلاش فارمټ کړئ که چیرې فارمټ هم نه کوي دا سافټویر چې تاسو کله بوټیبل کوئ خپله سافټویر هم تاسو فلاش فارمټ کوي دا فارمټ شو دته اوکې اوس به دا سافټویر راخلاص کړو د سافټویر دلته اپشن دی رن په دې اپشن کلیک کوئ نیکسټ ورته وایم دځې کې موږ یو سی ډي لرو او بل هم لاندې یو اس بي فلاش دی نو موږ فلاش ته غواړو دا بوټیبل کو فلاش انتخاب کړئ نیکسټ ورته وایي دغه ځکه مسج درکوي وایي که چیرې تاسو معلومات شوي فارمټ کیږي موږ ورته وایو صحیح دی بس اوکې دلته منتظر پاتې کیږو تر څو د صفحه راسي دې ته وایو فینش اوس دغه سافټویر زموږ په فلاش کې بوټیبل شو د وینډوز په حیث همیشه چې تاسو غواړئ چې پاسورډ له منځه یوسئ څه کار کوئ تاسو به داسې یو کار وکړئ چې خپل کمپیوټر به لاک کړئ را به شئ دلته پاور بټن یا به یې ریسټارټ کړئ موږ کمپیوټر ریسټارټو کله چې کمپیوټر ریسټارټ کړئ دوم ځل چې بیرته کمپیوټر روښانه کیږي لکه څنګه چې مخکې موږ وینډوز انسټالولو کیبورډ نه به تاسو F12 پریس کوئ په حالت کې چې یا د وینډوز لوګو علامه راشي د هغه د کمپیوټر علامه ډل یا په دې شکل دلته ماته په دې رقم اپشن راغلی زه یو اس بي انتخابوم یو اس بي ډیوایس تاسو په خپل کمپیوټر کې یو اس بي سټوریج انتخاب کړئ دلته به دغه لومړی اپشن انتخاب کړئ ځکه لیزو سافټ هماغه سافټویر دی نور منتظر کیږو چې دغه فایل نه لوډینګ شي وروسته له دې دغه صفحه روښانه کیږي د دغه لیزو سافټ د دې ته وایي نیکسټ یس بیا هم نیکسټ ورته وایو نور تنظیماتو کې لاس نه وایو دلته ورته ډېر یوزرونه دي موږ هغه یوزرونه چې خپله کمپیوټر جوړ کړي دي زما یوزر مثلا د امید سیرت په نامه یوزر دی پاسورډ لري نور ګیسټ یوزر لرو نور یوزرونه چې خپله وینډوز له ځانه جوړ کړي دي خو دلته زموږ د خپل یوزر سره کار دی دا به انتخاب کړئ دې ته به نیکسټ وایي او دلته به په ریسیټ انلاک اپشن باندې کلیک وکړئ اوکې سکسسفولي هغه پاسورډ ریسیټ شو دته به فینش وایي کمپیوټر به راشي دلته سټارټ مینیو ته ریبوټ اپشن باندې کلیک وکړئ تر څو دغه کمپیوټر ریسټارټ شي فلاش ترې وباسئ بېرته چې کله کمپیوټر روښانوئ تاسو نه پاسورډ نه غواړي زه به عمل همدا تاسو ته اوس وښیم په دغه حالت کې چې کله تاسو غواړئ یوزر ته داخل شئ انټر ووهئ دلته د ساین ان اپشن چې کله کلیک وکړئ بیا دلته پاسورډ راکولی شئ خپل کمپیوټر راخلاص کړئ دا و د نن ورځې موضوع زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ کوشش وکړئ چې دا ویډیوګانې له نورو سره شریکه کړئ